السلام علیکم مینوالو سید سالار یم بونیر ته راغلی په دغه دنګو غرونو کې د منیر صاحب ځای ته راغلی ځان مې په یارانو باندې وخورو ځان مې په یارانو باندې وخورو زړه مې په مارانو باندې وخورو نه یې څه ثواب شته نه احسان مني مال مې په هندوانو باندې وخورو بډابېرې سیمې ته ماشو کلي ته نورالبصر بصر صاحب زندگی کوي اسمان ته وکته بیا وبڼې دا شوه په جړه خدای خبر څه ګڼې د خو دومره مې واورېده چې یاره ځکه د قدرتونو د جهان خالقه هغه روټۍ دې هم سړه رانه کا خېټه دې هم چرې مړه رانه کا نو د مور ګیلې مې لا غوږونو کې دي د مور خیرې مې لا غوږونو کې دي زما بسر هغه روټۍ یاده ده راته د مور هر سلګۍ یاده ده راته د مور هر سلګۍ یاده ده علاقه دا د شبقدر کتوزه چرته چې زمونږ یو ګران رور زیت الرحمن عجز ژوند کوي مکوارا ویخ نکړي ستاد بنگړو شړنګ سړې په دغه لړ کې راغلیو ثوابه ته جندو بوکو علاقه دا خاغلی راشد خان راشد راسرنن ناشته کوي هم دا ناشته صالح نادان سره را جوړ شوی دي قدرمنو ابراهیم تاج صاحب سره نن یو داسې غورټپا او یو ناڅاپي ملاقات په پیښور کې سخانه کې را جوړ شو قدرمنو راغلیو مردان هتیانو کلی ته غلی مدثر جهان سره نن د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده په دغه لړ کې راغلیو 400 ته کوټ ترنو کلی ته چرته چې زمون یو ګران رور عثمان سایر جون کوي هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځما هغه د چا خبره نشته روپۍ نه درځما په ټلیفون کې راته ما وصلګي نه درځما او پردی وطن په خپل غیږ کې نیولای ما پردی وطن په خپل غیږ کې نیولای ما لیونی نه می در پریدي لیونی نه در زما نن زمون د سالار ټي وي مرکه د ودان عثمان خیل صاحب سره را جوړه شوې ده تنګي پړنګار ته راغلیو او یو ناڅاپي ملاقات د دلرمان صاحب سره شو 400 ته راغلیو لکی میرآباد خاغلی مخلص صاحب سره نن د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده قدرمنو علاقه دا دوزه ناګومان چرته چې زمون یو ډیر خوږ ملګری دوچا درد جون کوي په دغه لړ کې نن راغلیو پیښور یونیورسيټي ته چرته چې زمون یو ډیر ګران رور شفیع الله شاداب جون کوي قدرمنو علاقه دا دوزه جټیبالا فاروق نیازبین سره د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده نن راغلیو سوکانو ته بودای کلی علي رحمان هلال خیل ژوند کوي ثوابه یعقوبی کلی ته راغلیو انتظار احمد کمال صاحب کوم چې په سعودي عربو کې ژوند کوي هلته مشته دي خاغله جان محمد پریشان صاحب سره د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده د یو نظر تابعداري کومه څومره پګرانه زندگی کومه د یو نظر تابعداري کومه څومره پګرانه زندگی کومه سالار ز جوړ من شوی یم چې انتظار د پسرلی کومه د بونیر په دغه دنګو غرونو کې راتیر شو عادل ارمان زمون سره نن د منیر بونیری خواله تلو قدرمنو علاقه د پړنګار ودان عثمان خیل صاحب سره نن زمون د دویمه مرکه را جوړه شوې ده راغلیو پلوسه کلی ته هارون هوا صاحب سره نن د سالار ټي وي د نننې مرکه را جوړه شوې ده نن راغلیو بډابېر ته او دلته کې ماشوګګر یو علاقه ده ابراهیم زرار سره نن د سالار ټي وي د نننې مرکه را جوړه شوې ده هم په دغه سلسله کې نن ثوابه ته راغلیو انبار کلی دی جاوید شاه درمان سره نن زمونږ د سالار ټي وي د مرکه را جوړه شوې ده پیښور اچنی بالا ته راغلیو رینګ روډ چرته چې زمونږ یو ډیر ګران رور امان الله ګران اوسېږي راغلیو مټه سوات ته ښاغلی امیر سلمان صاحب سره نن د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده مینوالو د اختر ورځ ده په سالار ټي وي کې نن را سره په دویم ځل علي رحمان هلال خیل ناسته دیر میدان کلی ته راغلیو ښاغلی عبد ملنګ صاحب سره نن زمونږ د سالار ټي وي د نننې مرکه را جوړه شوې ده ډېره زیاته مننه کوم سالار ټي وي د سید سالار صاحب ډېره زیاته مننه د نظم عنوان دی د پښتون زما په ژوند کې چې بهار راځي
زما به وار تیر وي چې وار راځي واه زما په ژوند کې چې بهار راځي زما به وار تیر وي چې وار راځي زه به خوراک ته چینجو شوې یم ستا چې په خوله باندې قرار راځي واه نن راغلی یو ثوابې شوی اډې ته چېرته چې زمونږ یو ماشوم بچی محبوب جان چې هغې د ډېر وخت نه ما سره د ټلیفون په رابطه کې وو راغلی یو شرکیره علاقه ده متنو کې پاسني نومي کلي ته دردمند مومن صاحب سره نن د سالار ټي وي د نننۍ مرکه را جوړه شوې ده حشمت هنګوال زمونږ د سالار ټي وي نن میلمه دی عثمان شکور صاحب نن د سالار ټي وي میلمه دی د سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبېللو د خپلو دواړو مټو زور دی پکې وبېللو د کاکا زوی ستا د دې ګټې نه څه فایده شوه پټې دی وګټو خرور دی پکې وبېللو که درونو پیښور یونیورسيټي ده نری نری باران وریږي وسیم مومن سره د سالار ټي وي د نننۍ مرکه زمونږ نن را جوړه شوې ده مردان جنډې مرکز کلي ته راغلی یم دلته کې زمونږ ملاقات د صهیب قادر سره وشو ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی وخت مونږ له راکو ملګرو نن راغلی یو مردان کاټلنګ روډ شنکر ته ښاغلي حسن خلجي سره د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې مټه مغل خیل کلي ته چېرته چې زمونږ ګران مشر ښاغلي نیمروزکی صاحب ژوند کوي نن راغلی یو د دوزو سیمې ته ناګومان ته داودشا درد صاحب سره د سالار ټي وي مرکه را جوړه ده د ډېرو ملګرو پیغامونه راتله چې د حسن خلجي سره یو ځل بیا د مرکه را جوړه کړي د هغوی کلي ته لاړ شئ شنکر مردان راغلی یو د مولاګورو سیمې ته اندرشیر ته شاسوار رضا خواله راغلی عادل ارمان ناستې کوي قدرمنو راغلی یو مولاګورو ته اندرشیر کلي ته پیښور خانه فرنګ ته راغلی یو چېرته چې زمونږ یو محترمه خور پښتنه شاعره کلثوم زیب صاحب سره دلته ملاقات را جوړ شو یو ناستې را جوړ شو راغلی یو جی د مولاګورو کلي ته اندرشیر ته چېرته چې زمونږ یو کشر یو ډېر ښه شاعر شاسوار رضا ژوند کوي شاجي ګل ته په خپل پروګرام کې ډېره مینه او هرکلی ویم مولاګورو ته اندرشیر کلي ته راغلی یو جی شیرګړ شاه زمان کلي ته ښاغلی ابراهیم تاج صاحب ځای ته راغلی راغلی یو بډبیرې ته عدیزو کلي ته اقبال مومن صاحب ژوند کوي یو ورسک روډ مسلم آباد کلي ته هارون رشید کمال سره د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده ارشاد لوغړن سره به نن خبرې کوو محترمه خور زیبا افریدي ژوند کوي مردان هاتیانو کلي ته محسن احسان نن راغلی یو کالو خان ثوابې ته عمر مستان ژوند کوي عمرزو کلي ته خان عمرزي سره د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې ده په دغه لړ کې راغلی یو مومن جنسې ته شازل مومن راغلی ما بونیر ته انګار سوراوال نن د سالار ټي وي میلمه دی او په دغه لړ کې نن راغلی ټل دوابا علاقه ده دلبر معصوم مونږ سره په سالار ټي وي کې میلمه دی ښاغلي سراج الدین سراج صاحب سره نن د سالار ټي وي د نننۍ مرکه ده مینګورې سواد ته راغلی یم دلته کې حسین علي پروانه سره نن د سالار ټي وي مرکه را جوړه شوې د امام منظر صاحب خواله راشئ د امام منظر صاحب خواله لاړ شئ نو نن یقینا چې هغه د هغوی چې کوم مقصد دی هغې کې مونږ کامیاب شو تورنګزو کلي ته چېرته چې ارشد جان شاهکار صاحب ژوند کوي یقینا چې تاسو ټول به پیژنئ د بونیر د سیمې ښاغلي فطرت بونیري صاحب په اول ځل د سالار ټي وي کې نن زموږ سره میلمه دی سالار ټي وي ناستې نن د زاهده مسکان خټک سره جوړ شوی دی بسم الله فکرمند د سالار ټي وي میلمه دی درمنو د سالار ټي وي مرکه نن سوات منګورې ته راغلی ده اماد الله اماد صاحب د سالار ټي وي میلمه دی راغلی یم بونیر سواړی ته ښاغلی تاج نواب بونیری د سالار ټي وي میلمه دی شاهنواز باقر صاحب د سالار ټي وي میلمه دی کوواټ ته راغلی یم ملګرو سوات منګورې ته راغلی سات سحر سره نن د سالار ټي وي د نننۍ مرکه را جوړه شوې ده سالار ټي وي نن راغلی دی بونیر ته په دغه دنګو غرونو راتیر شوی یم د بونیري خواله ښاغلي رحمان نادان صاحب را سره نن د سالار ټي وي میلمه دی سوات منګورې ته راغلی یم دنګرام نومي کلي ته او دلته زمونږ د سالار ټي وي د نننۍ مرکه عارف تابان صاحب سره را جوړه شوې ده شنکر مردان ته راغلی یم چې د سالار ټي وي مرکه په دریم ځل د حسن خلجي صاحب خواله راغلی ده ښاغلي فریاد مولاګوري سره د سالار ټي وي د نننۍ مرکه را جوړه شوې ده السلام علیکم ګرانو کتونکو سید سالار یم د سالار ټي وي په شیشه باندې خو به اکثر زه تاسو کتلی یم چې ملګرو
شاعرانو پسې ګرځم او د هغوی نه ریکارډینګونه کوم او په دغه شیشه تاسو ته مخامخ کوم. خو نن زما د خوشحالۍ انتها ده. ما ته نن د خپل د یو کال محنت چې کوم ما په 1 جنوري 2019 باندې ما د سالار ټي وي په نوم دا چینل جوړ کړو او نن چې څومره ما د یو کال کې دننه څومره محنت وکړو د هغې صله ماته میلاو شوه او د یوټیوب د دفتر د اړخ نه ماته نن یو ورکوټي شان تحفه میلاو شوه. اول ځل ماته میلاو شوې ده. داسې و چې د خوشحالۍ انتها ده. ملګرو تاسو کتلی شئ سالار ټي وي کې لیکلي دي واقع ده او ډېر خوشحاله ما غوښتل مې چې تاسو په دغه خوشحالۍ کې د ځان سره شریک کړم. ډېر زیاته مننه د وخت لګولو. یو جهان مننه د لوی الله په